کونړ کې نسکوره شوې الوتکه طالبانو پاکستان ته سپارلې ده. د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په کمر سیمه کې د پاکستان کشفي الوتکه رانسکوره شوه. پیښه تېره شپه شوې ده. تېره شپه د اسداباد پر اسمان پوځي چورلکې هم چورلودي، خو دا لا روښانه ده چې دا پاکستاني الوتکه به افغان یا امریکایي پوځ په نښه کړي وي او که په خپله رانسکوره شوي وي. خبریال ویبپاڼې ته ځایي چارواکو وویل چې د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبانو پاکستاني الوتکه بیرته پاکستاني پوځ ته ورکړې ده. که څه هم طالبان تر دم ګړۍ د دې الوتکې د ورکړې په تړاو پټه خوله دي، خو افغان چارواکي وایي چې الوتکه رانسکوره شوې او بیرته پاکستان ته انتقال شوې ده. د کونړ د ملي امنیت یو لوړ رتبه مامور خبریال ویبپاڼې ته وویل چې الوتکه رانسکوره شوې، خو دا لا روښانه نه ده چې د الوتکې د رانسکېدو علت څه و. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تېره شپه د اسداباد پر فضا پوځي چورلکې ګرځېدې، نوموړي وویل چې پوځي چورلکو ځینې میلمانه انتقالول چې تېره شپه ناوخته یې کابل ته ولېږدول. سرچینه دا نه تاییدوي چې دغو چورلکو په پاکستاني الوتکه په نښه کړې وي، خو دا تاییدوي چې طالبانو پاکستاني پوځ ته رانسکوره شوې الوتکه بیرته سپارلې. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سیمه ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده چې وخت ناوخته هلته پاکستاني پوځیان د څار لپاره الوتکې راستوي. پاکستاني پوځ او په خپل افغان حکومت رسما تر دم ګړۍ د دغې الوتکې په تړاو څه نه دي ویلي. د الوتکې د وروستۍ پیښې ښکاري چې پاکستان اوس په ښکاره تر ډیورن کرښه رااوړي او هڅه کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د الوتکو په وسیله څار وکړي. خبریالان وایي چې افغان حکومت د دې پیښې پلټنه وکړي او دا د روښانه کړي چې ولې پاکستاني پوځي بې پیلوټو الوتکې د افغانستان خاورې ته راوړي. بل لور ته طالبانو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی افغانستان ته د پاکستاني پوځ د الوتکو او د پوځیانو پر راتګ اعتراض نه لري، ځکه یې دا نسکوره شوې الوتکه بیرته پاکستاني پوځ